ډېر مې په زړه ارمان و چې خدایه دا ورځ به زما په ژوندون کې راځي چې افغانان او افغانستان به په یو اتفاق او په یو اتحاد باندې وي، او الله تعالی مې دغه ارمان په 2015 کې پوره کړو. او دا یوازې زما خبره نه ده، دا د میلیونهاو افغانانو دا غوښتنه وه چې کله به د افغانان په یو اتفاق او اتحاد کېږي، لکه څنګه د احمدشاه بابا په وخت کې وو، څنګه چې د محمود غزنوي په وخت کې وو. او شکر الحمدلله هغه کار وشو. زه تاسو ته د زړه خبرې کوم افغانانو، ګورې زمونږ اتفاق او اتحاد څومره ګټه وکړه. یو دا دی چې دشمن ته پاکستان ریاست ته د جنگ په میدان کې شکست ورکړو، په شرمونو باندې وشرمېدو. دا ګوره یو ګټه. دویمه ګټه دا ده چې په سیاست په میدان کې الحمدلله اوسنی وزیر دفاع ملا یعقوب صاحب مجاهد تاسې وکاته چې څنګه شکست پاکستاني ریاست ته په دوحه قطر کې ورکړو. هغه د ډورنلینډ په باره کې څنګه خبرې وکړي چې یقین وکړي چې نور هم دغه زموږ ارادې مضبوطې کړي چې دا ډورنلینډ او دا مقبوضه افغانستان دا امو تراباسینه دا یوه خاوره ده د افغانانو حصه ده. او د میډیا په ډګر کې الحمدلله زموږ ځوانانو داسې کمپین وکړو چې پاکستاني ریاست ته د میډیا په ډګر کې هم ماتې ورکړه. د جنگ په میدان کې، د سیاست په میدان کې او د میډیا په میدان کې. د ټولو ته مبارکي وایم د میډیا ځوانانو ته چې په دې کمپین کې شرکت کړی او د خپل وطن دپاره، د خپل ګران افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره هغه اوچت کړو. دلته طالب او ناطالب او جمهوریت نشته، دلته موږ یو افغانان یو خلک. ګوره افغانان ورو خلک وایي پاکستان مضبوط دی او دا دی او هغه دی اټمي پاور دی او میزایل دی. دا یو شی موږ ته نه ټینګېږي ځکه موږ سره ایمان دی او د پاکستان سره ایمان نشته. دې ته اسلام موږ ورښودلی ورنو دا موږ مسلمانان کړي دي. که موږ نه وی مسلمانان کړي دا به اوسه پورې سه مهربانه جهنم ته بتلې په بله لار باندې به روان وي. افغانان ورونو د احمدشاه بابا په وخت کې موږ سره څه شی و؟ احمدشاه بابا به د لوی قندهار نه به پاس باندې څو شو ډیلي پورې بتلو، نه ځله هلته ناسته کړې، نه ځله هغه طرف ته تللی. محمود غزنوي 18 ځله ملي کړي، په 18 ځل باندې هلته تللی فتوحات یې راوړي دي. نو افغانان ورونو موږ تاریخ لرو، موږ مړانه لرو. زه پوهېږم مشکلات شته په اوسني نظام کې، زه پوهېږم ډېر شیونه به داسې وي چې هغه تاسې هم غوښتلی غواړئ، زه هم غوښتل د هغې غواړم. خو په اسلامي په افغاني چوکاټ کې څنګه چې ملا یعقوب صاحب راغی وضاحت یې ورکړو د هغه بارډر چې هلته قطر هېواد لیکلي وو، موږ مبارزه وکړه، موږ غږ اوچت کړو، هغه راغی څپۍ دغه یې ورکړو، څومره خوند یې وکړو. نو دغه شانې به مبارزه کوو. زه بیا په اخره کې دا یو خبره کوم، که ما نه کومه غلطي شوي، زه که د طالبانو طرف ته وي، د جمهوریت طرف ته وي، د بل طرف ته وي او داسې الفاظ زما د خولې نه وځي، نو د هغې به ما ته بښنه کوئ ځکه زه قسم دی که د یو پارټۍ سره مې تعلق وي د الله په رضا باندې لاګم په دې میډیا کې کار کوم. په وطن مې قسم دی چړه خوږېږي افغانانو، نو ما ته به بښنه کوئ ځکه د مرګ او د ژوند هېڅ معلومات نه کېږي. ژوند چې دی ډېر بې وفا دی. خدای دې راته لوی افغانستان جوړ کړي. خدای دې موږ او تاسې افغانان همدغه شانې په اتفاق او اتحاد سره لري. ډېر زیات خوشحاله یم ځکه زما په ژوندون کې دا کار وشو. ارمانونه خو ډېر دي، خو د یو ارمانونه دغه ارمان هم و چې خدای ته په افغانان په اتفاق او اتحاد کې ټول که نه شو خیر دی 5% دا به پرېږدو. لکه د پیغمبر علیه السلام په وخت کې داسې خلکو پیغمبر علیه السلام یې لیدون ایمان یې پرې نه راوړو، منافقت یې کوو، هغې پسې به نه ګرځو. خو الحمدلله ډېر غټ کار وشو. زنده باد دې وي افغانان، زنده باد دې وي لر او بر افغان، او انشاءالله لوی افغانستان په هیله